ننګرهار والي شاه محمود میخیل ته د مرغومي په 12مه ولایت مقام کې د ختیځون ځوانانو همغږي شورا له لوري د ښو خدمتونو له امله ایوارډ ورکړل شو. د دې شورا په استازیتوب یحیی عادل او خان ثناءالله وویل چې ننګرهار والي د خپل ماموریت په ترڅ کې په دې ولایت کې د امنیت، انکشاف، ښې حکومتوالۍ او افغاني ترویج په برخه کې بریالي اقدامات ترسره کړل او د همدې خدمتونو له امله د ایوارډ په ورکړې سره د ترسره کړو کارونو قدرداني وکړ. دوی همداراز په دې ولایت کې د ملکي هوایي ډګر جوړېدو، برېښنا ته د ځانګړې پاملرنې او د نرخنامو کنټرول په برخو کې غوښتنې وکړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې په دې ولایت کې د امنیت، انکشاف او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ستونزو او چیلنجونو سره اقدامات ترسره کړل چې پایلې مثبت دي. نوموړي د ځوانانو مننه وکړه چې د ولایت مقام د وروستیو اقداماتو ملاتړ وکړ او زیاته کړه چې په دې ولایت کې د ملکي هوایي ډګر جوړېدو او سولري برېښنا لپاره بودیجه منظور شوې ده چې د مراحلو په طی کېدو سره به عملي چارې پیل شي. د جلال آباد ښار پراختیا، تشخیصیه مرکز جوړېدو، فساد مخنیوي اقداماتو، منابعو څخه په سمه توګه ګټه اخیستلو او مثبت فکري بدلون رامنځته کولو کې د پلان عملي کېدو څخه هم خبر ورکړ.